بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو، زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم. د 11 ټولګي د کیمیا مضمون یو 40 لوست چې د 15 څپرکي یا د 15 فصل لنډیز دی غواړم تاسو ته تشریح کړم. نو د دې درس څخه مو موخه دا ده چې دغه 15 فصل کې چې موږ کوم موضوعات تاسو ته تشریح کړي هغه موضوعات په خلاص ډول تاسو ته بیان شي تر څو هغه ستاسې ستونزې چې دي هغه حل شي او کوم پوښتنې چې ستاسو په ذهن کې هغه هم موږ وکولی شو حل کړو. موږ 15 فصل د تیزابونو او القلیو د تعریف څخه شروع کړی وه چې لومړی موږ تیزاب د ارینوس له نظره تعریف کړی و. ارینوس ویلي و چې تیزاب عبارت له هغه تیزابونه د عبارت له هغه مرکباتو څخه دي چې په اوبلن محلول کې د هایدروجن آیون تولید کی او القلی عبارت د هغه مرکباتو څخه دي چې په اوبلن محلول کې د هایدروکسیل آیون تجزیه کی. همدارنګه کله چې ارینوس او تعریف کړی و نو دوه نورو کیمیاپوهانو هم د تیزابونو او القلي په اړه تعریف ورکړی و چې د دوی تعریف د ارینوس د تعریف څخه جامعتر یا کلیتر و. نو هغه ویلي و چې یعنی برونستیت او لوري دوه کیمیاپوهانو چې وروسته د ارینوس څخه دوی تعریف ورکړی و چې د دوی تعریف تکمیل و نسبت د ارینوس د تعریفه. دوی ویلي و چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې پروتون ورکوونکي دي او القلي هغه مرکبات دي چې پروتون اخیستونکي دي. یعنی د دوی دوه کیمیاپوهانو په نظر هر پروتون ورکوونکی مرکب تیزاب او هر پروتون اخیستونکی مرکب القلي و چې دوی هم ځینې مرکبات تشخیص کړي وو او تعریف کړي وو چې موږ تاسو ته په پوره ډول په معادلاتو کې تشریح کړي وو چې کوم یو تیزاب او کوم یو القلي دی. همدارنګه کله چې دې کیمیاپوهانو هم تعریف ورکړه نو د لیویس لخوا هم د پروتون د تیزابونو او القلي لپاره هم تعریف ورکړل شو. لیویس ویلي و چې هر هغه مرکب چې خلا ولري الکتروني خلا ولري او هغه تیزاب دی او هر مرکب چې وکولی شي جوړه الکترونونه واخلي هغه القلي دی. یعنی مونږ د الکتروني خلا په اړه خبرې کړې وي او مثالونه مو هم کار کړي وو. کله چې اوبه مو د هایدروجن د آیون سره تعامل ورکړه تاسو په هغه معادله کې لیدلي وو چې هایدروجن آیون یعنی یو پروتون لري الکترون نه لري نو اوربیتال کې د دوه الکترونونو گنجایش دی. یعنی اوبه د هایدروجن د آیون سره چې کله تعامل کوي نو دلته اوبه د القلي خاصیت ځان ته غوره کوي او هایدروجن د تیزاب. یعنی هایدروجن الکتروني خلا لري او همدارنګه د اوبه چې دي د دوه الکترونو ورکولو توان لري. یعنی دلته کوم مرکب چې جوړیږي H3 مثبت یعنی د هایدرونیم آیون جوړوي. همدارنګه دلته هایدروجن چې دی الکتروني خلا لري یعنې اوربیتال کې دوه الکترونو گنجایش لري او اوبه چې دي کولی شي چې دوه الکترونونه ورکړي. دلته اوبه القلي او هایدروجن آیون د تیزاب خاصیت لري. همدارنګه موږ قوي او ضعیفه تیزابونه ویلي وو چې قوي تیزابونه عبارت د هغو تیزابونو څخه دي چې اوبلن محلول کې په پوره ډول تجزیه کیږي. همدارنګه قوي تیزابونه د برېښنا د جریان تیرولو لپاره قوي الکترولیت دي او ضعیفه تیزابونه چې دي په اوبلن محلول کې په لږ اندازه ټوټه کیږي او د برېښنا جریان لپاره ښه الکترولیت نشي کیدی یعنی الکترولیت دي ضعیفه الکترولیت. همدارنګه موږ د
القلي او قوت په اړه هم خبرې کړې وي چې کله قوي القلي وایي نو هغه په اوبلن محلول کې په پوره ډول ایونایز کیږي. همدارنګه د برېښنا د جریان لپاره یو ښه الکترولیت کیدای شي. ضعیف القلي هم الکترولیت دی، د قوي القلي په شان نه، یعنی د برېښنا جریان لپاره ضعیف الکترولیت دی او ضعیف القلي په اوبلن محلول کې په لږ اندازه ټوټه کیږي. مونږ د تیزابیت معیار په اړه خبرې کړې وي چې د تیزابیت معیار چې د پی ایچ په واسطه ښودل کېده او په هغې کې مونږ څو رابطې تاسو ته ویلي وو چې اړینې دي د سوالونو د حل کولو لپاره چې لومړی پی ایچ مساوي کېده د منفي لوګارتم د هایدروجن د ایون. همدارنګه مونږ پی او ایچ هم محاسبه کولو لپاره رابطه لیکلې وه چې غلظت د ایون د هایدروکسیل. همدارنګه مونږ ویلي وو چې پی ایچ جمع پی او ایچ مساوي کېده د 14 سره، چې په دغه طریقه مونږ د تیزابونو او د القلیو د پی ایچ او پی او ایچ په اړه چې کوم محاسبات وو حل کولی مو شلې. او وروسته بیا د تیزابونو خواص مو ویلي وو چې تیزاب ترش دي او القلي ترخه دي. همدارنګه کیمیاوي خواص مو هم ویلی وو چې د فلزاتو سره تعامل کوي، د غیر فلزاتو سره تعامل کوي. هر تعامل په یوه معادله کې موږ تاسو ته تشریح کړل او تاسو ته مو واضح کړل، یعنی د تیزابونو هغه خاصیتونه او د القلیانو هغه خاصیتونه او د 3 کیمیاپوهانو یا د 4 کیمیاپوهانو د نظره چې موږ هره معادله تاسو ته کوله، موږ د هغوی معادله تاسو ته په پوره ډول ولیکل. همدارنګه موږ د هر تیزاب لپاره مزدوج القلي تاسو ته تعریف کړې وه او د هر القلي لپاره مزدوج تیزاب، یعنی که چیرې موږ یو تیزاب په نظر کې ونیسو نو د هغه انیون د هغه تیزاب مزدوج القلي هم کیدای شي. د مثال په ډول که چیرې مثلا HCl موږ په اوبلن محلول کې تجزیه کړو د هایدروجن ایون، همدارنګه د کلورین ایون، دا خو تیزاب شو، نو د کلورین ایون د دغه تیزاب لپاره مزدوجه القلي کیدلی شي. یا همدارنګه موږ که چیرې سودیم هایدروکساید په نظر کې ونیسو، دوی په اوبلن محلول کې که چیرې تجزیه شي سودیم مثبت او هایدروکسیل منفي ایون جوړیږي، چې د دې القلي لپاره دغه سودیم کولی شي چې مزدوج تیزاب شي. یعنی د مزدوج القلي او مزدوج تیزاب لپاره د هغوی انیونونه او کتیونونه هم مزدوج تیزاب او یا مزدوج القلي کیدلی شي، چې د تیزاب لپاره هغه منفي انیون ورته وایي، انیون د تیزاب مزدوج القلي ده، او په القلیو کې کتیون د القلي مزدوجه تیزاب کیدلی شي. همدارنګه موږ د آینایزیشن په اړه خبرې وکړې چې د کله چې موږ آینایزیشن ویلي وو چې د تیزابونو ټوټه کیدلو هغه د ټوټه شوي تیزابونو غلظت تقسیم پر د تیزاب لومړني غلظت کله چې کوم عدد لاسته راځي د آینایزیشن قیمت دی. نو موږ د هایدروجن د غلظت لپاره او همدارنګه د هایدروکسیل د غلظت لپاره ځینې رابطې هم لیکلې وي چې اوس بیا تاسو ته یادوي کوم. د قوي تیزاب د هایدروجن د غلظت لپاره او د هایدروکسیل غلظت لپاره موږ رابطه لرو، یعنی د قوي تیزاب لپاره لیکلی شو چې قوي تیزاب د هایدروجن ایون د محاسبه کولو لپاره موږ لیکلی شو چې سی اسید، یعنی غلظت د تیزاب موږ ته د هایدروجن ایون غلظت ښیي. همدارنګه که چیرې موږ وغواړو د دې هایدروکسیل قیمت، یعنی د هایدروکسیل ایون غلظت موږ محاسبه کړو، نو لیکلی شو چې د هایدروکسیل ایون مساوي کیږي د
10 په توان د منفي 14 تقسیم پر د هایدروجن د آیون غلظت. یعنې که چیرې موږ په یو قوي تیزاب کې د هایدروجن غلظت محاسبه کړو د دغه طریقه باندې، او که چیرې هایدروکسیل قیمت محاسبه کړو نو 10 په توان د منفي 14 په تقسیم پر د هایدروجن په آیون کوو. همدارنګه که چیرې موږ ضعیفه تیزاب ولرو، ضعیف تیزاب لپاره د هایدروجن د آیون د غلظت محاسبه کولو لپاره لیکلی شو چې جذر د کا قیمت یا د آیونایزیشن قیمت ضرب د غلظت د تیزاب یا اسید. یعنی موږ د ضعیفه تیزاب لپاره هم په دغه طریقه کولی شو چې د هغه د هایدروجن د آیونو غلظت محاسبه کړو. همدارنګه که چیرې موږ مثلا د دغه تیزاب د هایدروکسیل قیمت موږ محاسبه کړو، بیا هم لیکو چې 10 په توان د منفي 14 10 په توان د منفي 14 تقسیم د هایدروجن د آیون غلظت پورې. که چیرې موږ قوي القلي لپاره د هایدروجن د آیون غلظت او همدارنګه د هایدروکسیل غلظت په اړه محاسبه ولرو، نو د قوي القلي لپاره لیکلی شو چې قوي القلي غلظت مساوي کیږي د القلي د غلظت سره. همدارنګه که چیرې موږ د هایدروجن آیون په دغه القلي کې وغواړو محاسبه کړو، نو دا مساوي کیږي 10 په توان د منفي 14 تقسیم پر د هایدروکسیل د آیون غلظت. او که چیرې موږ ضعیف القلي ولرو، ضعیف القلي ولرو، د هایدروکسیل غلظت یا د هایدروکسیل د آیون غلظت د محاسبه کولو لپاره لیکلی شو چې جذر د کا ضرب د غلظت د القلي، دغه سی غلظت او د غلظت د القلي وبخښئ. یعنی د ضعیفه القلي کې که چیرې موږ د هایدروکسیل قیمت محاسبه کوو نو جذر بنیسو د کابي قیمت چې هغه ثابت قیمتونه دي چې کتاب کې راکړل شوي او د القلي غلظت دا سره ضرب کوو، د جذر رفع کوو، د هایدروکسیل د آیونو غلظت لاسته راځي. همدارنګه که په دغه محلول کې موږ د هایدروجن د آیون غلظت محاسبه کوو نو هایدروجن د آیون غلظت مساوي کیږي 10 په توان د منفي 14 تقسیم د هایدروکسیل د آیون غلظت. یعنی موږ په دغه 4 رابطې چې موږ دا ولیکلې او 3 رابطې مخکې ولیکلې د تیزابونو د هایدروجن د آیون غلظت، همدارنګه د القلیو د هایدروکسیل د آیون غلظت موږ محاسبه کولی شو، هم په قوي او هم په ضعیفه تیزابونو کې. همدارنګه موږ د آیونایزیشن ثابت ویلي وو چې د کا د تیزابونو ته آیونایزیشن قیمت دی، همدارنګه کابي د القلیو د آیونایزیشن قیمت کیدلی شي. نو دا وه زموږ د 5م څپرکي یا د 5م فصل خلاصه. خدای دې وکړي چې څه مو ځینې زده کړي وي، هغه مشکل چې مو درلود هغه حل شوی وي. نو د 6م فصل پورې چې د القلي او تیزابونو تعاملونه دي تاسو هم پوره آمادګي ونیسئ او د کورنۍ دندې لپاره مو 5م فصل د تمرین حل، یعنی دا مو کورنۍ دنده 5م فصل کې چې کوم سوالونه دي تاسو هغه حل کړئ. نو ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.